خان بابا پنجاب په قومي اسمبلی کې د پښتنو نور شپږ سیټونه کم کړل، د دې باره کې تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پنجاب چې دی نو د په قومي اسمبلی کې د پښتنو نور شپږ سیټونه کم کړل. یاره زما په خیال چې اوس خو کم از کم چې دی نو د پښتنو، بلوچو او سیندیانو دا د چوکو د دې وږي سیاستدانانو ته پکار دي چې د اوس په خپل اوس خو چې د بیخي انکار وکړي او دغه کې چیرې تر هغې چې دی نو د پارلمان په دې سیاست کې، د پاکستان په دې پارلمان کې برخه نه اخلو تر څو چې دا مساوي نه وي. په دې مرکز کې چې دی د پښتنو، بلوچو، سیندیانو، پنجابیانو مساوي سیټونه پکار دي. نو الوبه چې دی نو دا د پنجاب د دې غلامۍ نه د راوتو سلار جوړه شي کنه. نو دا خو ګوره چې د پنجاب سیټونه زیات دي په قومي اسمبلی کې، نو بس پوه شه چې دا خو بیا دا ټول نوټ چې دی نو ټول د پنجاب غلامي به کوي. د څه چې پنجاب وایي هغه به چې دی نو په دې ملک کې کېږي، په دې نظام کې به کېږي که نه. نو همدغه به زه ووایم چې یاره اوس پکار دي چې د پښتنو، بلوچو، سیندیانو چې کوم دا د دې وزارتونو د دې وږي دا خلک چې کوم دي سیاستدانان وغیره، دوی له اوس پکار دي چې یاره بس د دې شیز بایکاټ وکړي چې یاره موږ تر هغې پورې دا د پاکستان دا پارلماني سیاست نه منو یا دې ته نه راځو تر څو چې په د دې ټولو د پنجابیانو، پښتنو، سیندیانو او بلوچو مساوي نمائندګي نه وي په مرکز کې. دا د دې نه بغیر چې دی دا ممکن نه ده. موږ مخکې په دې باندې خبره کړې وه چې یاره یو داسې ریاستي نظام پکار دی چې په لکه د پښتنو په خاوره اولنې حق د پښتو پښتون وي، د بلوچو په خاوره اولنې حق د بلوچو د هغوی د ژبې وي، د سیند په خاوره اولنې حق د سیندیانو د هغوی د ژبې وي، په د پنجاب په خاوره اولنې حق د پنجابي او د پنجابیانو وي، او مرکز کې د دې ټولو مساوي نمائندګي وي. نو الوبه چې دی نو دې ته مونږ ورورولي ووایو، دې ته به چې دی نو مونږ اتحاد ووایو. دا اوس خو ټول یو قسم لغاسبیت دی. خو په دې کې چې دی نو زمونږ د پښتنو، بلوچو، سیندیانو دا کم چې دغه دي دا بس د دې دغه اوږي دي نو د وزارتونو چوکو چې خو ورته ښکاري چې یاره هغوی چې دی ګوره ستانه میوالي وغیره دا ټول بیلټ واغستو، نور دغه نه اخوانې نور او سیزونه واغستل، پنجاب یې غټ کو او تا ته اوس وایي چې هغه غټ دی. اوس به ته منې، دی به ته مشرور منې، الو به چې دی نو پارلمان ته راځي دغه به کې د دې بایکاټ کول پکار دي. دا زه وایم چې اوس موقع ده د دې خلاف چې دی بلوچو، سیندیانو، پښتنو ټولو سیاسي هغه چې کوم حقیقي کامپالا سیاسي خلک دي هغوی ته پکار دي چې د سختۍ سره بایکاټ وکړي چې یاره تر هغې پورې د پاکستان پارلمان نه منو، موجوده چې کوم موجوده دغه دی د سیسټم دی، پارلماني نظام دی، دا موږ نه منو. مساوي دغه به جوړوئ په مرکز کې به د ټولو، که د پنجابیان دي، که سیندیان دي، که بلوچ دي، که پښتانه دي، به مرکزي دغه کې چې قومي اسمبلی کې دا به یو شان سیټونه وي. نو الوبه چې دی نو دا بیا مساوات قایم شي که نه نو د دې نه بغیر چې دی دا ممکن نه ده. دا به زه وایم چې همدا وخت دی دې خلکو له پکار دي چې لږ زړه وکړي او په سختۍ سره دې دغه وکړي چې یاره بس دا پارلماني نظام موږ نه منو. الله دې دې زړه ورکړي. الله